په پنجاب کالج کې چې د کومې جینۍ سره زیاتی شوې او د هغه د مور بیان راغی، د هغه مور څه خبره کوي، نو تاسو به راسره هم واورئ چې په څومره سخته باندې په خپله لور باندې سبق وایي دا مور، او د هغه نه پس چې دی نو په کالج کې ورسره یو داسې زیاتی وشي. ملګرو دې جینۍ چې دی نو 15 سال عمر دی او دا فسټ ایئر کې وه که نه چې دې سره هغه ګاډ زیاتی وکړو، د هغه نه پس چې دی نو دی هسپتال ته ویوړو، خو دا په هسپتال نه هم چېرته ورکه شوله. ملګرو د مور بیان یې راغی، که تاسو واورېدل نو تاسو به هم ډېر زیات خفه شئ، په ژړا باندې به مجبوره شئ، ځکه که نه چې یو داسې کار وشي او د هغه نه پس چې دی نو د پنجاب کوم حکومت چې دی نو هغه د سکیورټي ګارډ سره ورسره دی، د کومه چې ګارډ چې دی د کالجو نو د هغه سره ورسره دی، اوس هم سټوډنټان ناوتي دي و چې دې جینۍ ته به انصاف میلاویږي. نن د دې جینۍ سره داسې واقع راغلی دی او سبا به زموږ سره راغلي. زه سره د مور دا ویډیو شریک کوم که نه چې تاسو یې هم واورئ، که نه تاسو ته به اوس پخپله پته ولګي چې مور په کوم ځای کې کار کوي او د چا سره کار کوي او د خپل لور باندې سبق وایي او خپل په لور باندې څومره روپۍ ولګولې. ښه تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ، اوس فسټ ایئر سټارټ شوی او دې په فسټ ایئر کې وله داخله کړله، خو څومره روپۍ پرې راغلې ښه، او د هغه نه پس چې دی نو یو ګارډ ورسره یو داسې زیاتی وکړي نو سړی ډېر زیات خفه شي، ځکه چې په سکول کې سړی محفوظ نه وي، په کور کې سړی محفوظ نه وي، په جومات کې محفوظ نه وي، دا په دې سره به په کوم ځای کې به خلک محفوظ وي. نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ښه چې یو داسې زیاتی ورسره کړی او دې سړي ته پانسي ورکړلی شي چې بیا د یوې جینۍ سره د یوې سټوډنټې سره یو داسې کار نه کوي. اوس هم سټوډنټان چې دي نو هغه میدان ته راغلي دي او هغه اوس هم چې دی نو په کالج کې توړ پوړ کړی دی، د هغه نه پس چې دی نو هغه چې دی نو کوشش کوي که نه چې دې جینۍ ته موږ انصاف ورکړی شي، ځکه چې نن دې جینۍ ته انصاف ورنه کړی شو نو سبا به بیا موږ ته هم انصاف نه راکړی. که نو ویډیو راسره مکمل وګورئ، د دې جینۍ د دې مور دا ویډیو وګورئ او د نور ملګرو سره هم شیر. और इनके बहेव की वजह से मैं अपनी बेटी का सपना नहीं पूरा कर सकी, अब मेरा एतमाद टूट गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी को अंदर से वहां से निकाला है। जब मैं गई मेरी बेटी को जल्दी से उन्होंने अंदर बंद कर दिया। वो बताती थी कि जो इधर होते हैं ना कंटीन में मर्द, जब वॉशरूम में जाओ तो दरवाजे के आगे मर्द खड़े होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो नजरें ताड़ ताड़ के देखते हैं, वो मजदूरी कर लेगी लेकिन पढ़ाई की तरफ, क्योंकि हमारा मोतमिन नहीं है। मेरे खामद की डेथ हुई हुई है, मैं किसी के घर में खाना बनाती हूँ और मेरे शौक थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, और 2 लाख रुपए इन्होंने मेरी बेटी की 1 साल की फीस ली हुई है। से मैं हाथ बांध के कहती हूँ, इस मुल्क की बच्ची है, आज उसके साथ हुए कल हमारे साथ।